ولس کلن ریاض ته څه شی وینا غواړي؟ مخامخ دې ولاړ دی، یو څه شی ورته ووایه. خویندې مه وهئ. خویندې مه وهئ. که زه بېرته ولس کلن شم نو خویندې به نه وهم. وأمر أهلك بالصلاة. اول نصیحت خو به دا وي چې لمونځ وکړم. امام الغزالي وایي چې علم په درې قسمه دی. یو چې یو شی ته زده کوې، بل یو شی تجربه باندې حاصل کېږي، او بل یو شی چې هغه تا ته فقط عمر درس ورکولی شي. نو راځئ بعض دوستان نه پوښتنه وکړو چې عمر دوی ته کوم درس ورکړی دی او څه نصیحت به دوی خپل ځان ته بیرته وکړي. ولس کلن ریاض ته څه شی وینا غواړي؟ مخامخ دې ولاړ دی، یو څه شی ورته ووایه. خویندې مه وهئ. خویندې مه وهئ. که زه بېرته ولس کلن شم نو خویندې به نه وهم، ځکه هغه وخت سړی جذباتو کې او بیا مور هم د زوی طرف نیسي، نو مشره خوري کشرې بس وهلو ډبولي که نه، نو دا جذبات وخت. مطمئن هغه د یعنی جهالت د وجې نه کړي دي، او که اوس دې بخښنه وغواړم مطمئن یم چې بېرته به دې بخښي. خویندې خو ډېره مهربانه دي، واقعا بخښي. جزاک الله خیره. ځان ته به دا نصیحت وکړم چې یو څه وړوکی د خپل ژوند مطابق که نه یو کاروبار باید شروع کړم که نه، ځکه چې ما په خپله باندې څه کار نه ده کړی، نو یو څه پښیمانتیا ده او یو څه مشکلات دي، ځکه ډېر وخت هم درسونو ته ورکړی و او حقیقي ژوند ته هم داسې توجه نه وه کړې. دا ډېر نیک نصیحت دی، ځکه اکثر ځوانان درس لیکن آخر دا درس وایي څه دپاره. بلکل. زه یو وخت کې فارغه شوم خو هېڅ اداري تجربه موږ سره نه وه که نه، تدریس ته مخه کوله، په تدریس کې بیا پیسې نه وې، صفا خبره به کوو که نه، نو ژوند ډېر ګډ وډ و. ژوند سخته شو. الحمدلله اوس تر ډېر وخته ښه شوی ده، خو هغه رقم په معیاري ډول باندې لکه څوک غواړي چې ښه مطمئن شي که نه او ښه کار وکړي هر بخش کې چې، نو سړی باید له خپله اول مطمئن شي، بیا نور خلکو په ژوند کې هم بدلون راوستلی شي. جزاک الله خیره. وأمر أهلك بالصلاة. اول نصیحت خو به دا وي چې لمونځ وکړم. واصطبر علیها. دا خپله یو نصیحت دی که نه. کم دا اوس بېرته ولس کلن شي، اولین کار به څه وکړي؟ څه وکړو ولس کلن یې؟ اولین کار به زما دا وي چې تعلیم ته مخه کړم. سخت ارمان راځي که نه؟ دا اکثر خلک فکر کوي چې هېڅ بې معنا خبره ده. دغه خپله ناپوهي ده چې څوک دا فکر کوي، هغې باید پوه شي. جزاک الله خیر. دا پوښتنه که زما به څه نصیحت وي؟ یو به دا یم چې آرام شه، تا سره ډېر زیات وخت دی، هېڅ عجلې ته ضرورت نشته دی. هغه موټر ته چې ګوري، هغه ښایسته کامره چې ګوري یا نور کوم دنیا کې شیان ګوري، هغه تا ته را روان دي، لیکن ته څه شی وکړه فلحال د هغه ته آمدګي وله، کله چې راغلل ته څه آمدګي ورته لري، خپل بنیاد دې قوي کړه چې کوم شی لازم دی، که هغه ته په هر بخش کې کار کوې، خدای ته قلفونه خلاصوې، بهترین قلف خلاصوونکی شه. داسې یو شی زده کړه چې سبا ته وکولی شي هر څه کې، په هر ځای کې، په هر میدان کې، او هر سړی دنه واخلي. دا ډېر مهم دی، لیکن هېڅ ضرورت نشته ته په منډه شي، ورخطا شي یا خفه شي چې دا زما ژوند څنګه دی. ستا ژوند څو پورې شروع شوی نه دی، ستا ژوند د 15 کلن نه بعد شروع کېږي. ته باید هغه ژوند ته اوس آمدګي ونیسې، نور څه نه. دا زما نصیحت دی ولس کلن رحمت الله نوروز ته. زه به ووایم چې په ولس کلنۍ کې سړی ډېر فوکس په دې وکړي څنګه وکولی شي چې د خپل نفس سره هغه د جهاد کلمه به استفاده وکړي، نو دا به انشاءالله په آینده کې یو په مټ بار انسان وي او مشکلات به ونه لري انشاءالله. دا ډېر نیک نصیحت دی چې یو څوک په وړکتوب کې ولس کلنۍ کې خو نوي ځواني کې خپل نفس کنټرول کړي، نو مطمئن یم چې هغه ټول عمر کنټرول کولی شي انشاءالله. او دا سایکالوجي هم تاییدوي که څوک یو څه شی 10 دپاره کنټرول کولی شي، ټول عمر دپاره هم کنټرول کولی شي. جزاک الله خیره. الله خوشحاله ده. السلام علیکم. ولس کلن فقیر ته به زه دا یم چې نشهیي توکو نه د استفاده نه کوي، خپل درسونو ته د مخه کړي، باید خپل هغه ډېره توجه درس ته وکړي. که بیرته ولس کلن شي اولین کار به کوم وکړي؟ اولنین کار به مې دا وي چې بس مطالعه به کوم او نشهیي توکو نه به استفاده نه کوم. جزاک الله خیره. فوکس په خپل درسونو کې، یعنی ځینې نور شیان ته سړی ډېر توجه ورکوي، نو هغه نور شیان نه باید تیر شي، یا کمپیوټر یې بل شي که نه، نو خپل درسو ته دې ډېر دقیق کوم مضمون په درسو کې مثلا هر برخه چې انتخابوي، هر برخه غواړي چې مخ ته لاړ شي، نو هغه برخه کې باید خپل زده کړې هماغه 15 کلنۍ یا 14 کلنۍ نه باید شروع کړي. جزاک الله خیره. نو ورته به وایم چې تعلیم وکړه او خپل زده کړې وکړه او خپل په دیني مسایلو باندې فوکس وکړه چې موږ الحمدلله مسلمانان یو، څومره چې کولی شي خپل د فامیل خپل د مشرانو عزت وکړه
دغه وینا ده چې دا یو نصیحت چې وکم د ټولو نه دا ده چې د الله تعالی او د هغه د رسول کوم احکامات چې دي هغه چې په ځان تطبیق کړي ټول مشکلات د دې لاندې حلیږي. یعنې ته دا وایې چې دا کوم ژوند کې چې موږ ته اکثر مشکلات د دې دپاره چې موږ د الله او د رسول اطاعت نه کوو او بس دغه کې لږ غفلت کیو ځکه موږ مشکل پیدا کیږي. جزاک الله خیرا. ولس کلن دې واوري. ګورې ورونو دا یو ډېر مهم خبره ده ښه چې یو شی قیمت موږ هر څه دپاره ورکوو هغه قیمت عمر دی. یعنې هر کار چې موږ کوو دغه یو شی موږ هغوی ته ورکوو عمر چې کوم بیرته راتلونکی نه دی. دغه عظیم تحفه قیمت ترین شی طلا لال هیڅ هم نشي برابرلی ورسره دا ستا په لاس کې دی. فکر ته یو د طلا غر لري څنګه به استفاده کړې د دنیا پیسې څنګه به استفاده کړې ډېر ښه کارونه پرې وکړې. دا عمر یو تحفه ده الله درکړې ده. هر یو حالت کې چې ته فکر وکړې دغه هر یو ورځ څنګه تېرېږي. امام حسن البصري په خپل وینا کې وایي چې ای بني آدم ای څو ورځې هر ورځ تېرېږي ستا یو بش ختمېږي په ورځ تېرېدو به یو بش ختم شي او هېڅ هم پاتې هم نه شي. نو دنه مخکې چې مو تاسو هېڅ پاتې نه شو راځئ یو څه شی وکړو چې هغه باندې موږ په دې دنیا کې په هغه دنیا کې فخر وکړو. او ولس کلن رحمت الله زما نصیحت دا دی چې تشویش کېږه مه انشاءالله هر څه به ښه شي.